د عمران خان خلاف په سایپر کیس کې چالان جمع کړی شو. ډیر یو افسوسناک خبر دی. 25-28 ګواهان پیومو پیش کړی شو. هغه خپل مرګري ګواهي ورکړه، خپلو مرګرو یې ګواهي ورکړه چې پکې د ټولو نه غټه ګواهي د اعظم خان ده. هغه یو ګواهي 161 ورته ویلی شي چې هغه پولیس له ورکولی شي، او بله ګواهي 164 ورته ویلی شي چې هغه د مجسریت مخې ته ویلی شي. دغه دواړه ګواهیانې دا پیش کړی شوې په عدالت کې. داسې ګواهي د نواز شریف خلاف مو اسحاقډار کړې وه، دا 164 والا، خو نواز شریفو ډیل وکړو، هغه ته لاره میلاو شوه، هغه وتښتېده. اوس په دې کیس کې عمران خان باندې د 15 کالو یا د عمر قید سزا مو اورېدی شي او سزای موت ورته هم اورېدی شي. نو که عمران خان ډیل وکړو خو بچ بشي، او که عمران خان ډیل نه کوي او لاس نه ورکوي، نو یا یې مرګ ځای دی او یا یې دغه جیل ځای دی. اوس پاتې فیصله به موږ عوام له کول پکاري. عوام زمونږ بې غیرته وي، موږ به دغسې عمران خان هم بایلو لکه څنګه چې بټو هم بایللی و. بټو سره مو داسې ډرامه شوې وه، او عمران خان سره هم دغه ډرامه روانه ده. او یا 80,000 لاشونه هم موږ اوچت کړل، په موږ کې غیرت رانغی. بټو زموږ نه لاړ، په موږ کې غیرت رانغی. بېنظیره لاړه، موږ د غریبانانو رشکې وسوځولې، په موږ کې غیرت رانغی. او عمران خان هم روان دی. په دې باندې دا اچار پاټو والا هم پوهېږي چې دا یو ډېر غټ ظلم روان دی او ډېر غټ ظلم کېږي لګیا دی. خو دا زمونږه او د دوی د ټولو بې غیرتي ده چې موږ چپ ناست یو او دا هر څه برداشت کوو. خو په دې باندې موږ تباه کېږو، زموږ بچي تباه کېږي، موږ به د خیره مخ ونه وینو.